د خبرونو سرټکی مو د بګرام د هوایي اډې په اړه د ټرمپ څرګندونو ته د غبرګونونو دوام د ایران د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې تهران د بګرام په هوایي اډه کې د امریکا د بیا حضور مخالف دی له کندهاره دوه باخبره سرچینې هم ټینګار کوي چې د طالبانو د مشر په امر د طالبانو د دفاع وزیر محمد یعقوب مجاهد د بګرام په اړه د خبرو لپاره چین ته ځي. فتنه الخوارج لکه تحریک طالبان پاکستان، فتنه خوارج، فتنه هندوستان، د بلوچستان د آزادۍ پوځ او مجید په څېر ډلې چې له افغان خاورې فعالیت کوي. د ترهګرۍ په ملاتړ او د بېرحمۍ د طالبانو تورنېدل د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلۍ کې د وینا په دوام د پاکستان لومړي وزیر طالبان یې له ترهګرۍ په ملاتړ تورن کړي دي. د آیرلینډ لومړي وزیر هم ویلي چې طالبان بېرحمه دي خو طالبان تر اوسه چوپ دي. Jihadi madrasas, 400 or so of them. دا جهادي مدرسې چې په هره ولسوالۍ کې نږدې 400 ته رسېږي باید د ایران د اټومي تاسیساتو په څېر په دقت تر څارنې لاندې وي. د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو جلا ناستې ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ په څنډه کې دوه جلا ناستې چې یو یې د موزاییک د طرحې د ارزونې لپاره وه او بل یې هم له دین د طالبانو د ناوړه استفادې تر نامه لاندې وه جوړه کړه. د غزې د جګړې د پای لپاره د امریکا تازه طرحه راپورونه وایي چې دغه طرحه د اسلامي هیوادونو له مشرانو سره شریکه شوې ده خو اسرائیل لا هم خپل بېرحمانه او پرله پسې بریدونو ته دوام ورکوي. سلامونه، وخت مو په خیر. نن شنبې 5 د تلي چې برابرېږي 28 د سپتمبر. اوس هم بشپړ خبرونه. زه اجمیر احمد ځاځی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې د امریکایي پوځي شتون سیمه ییزې سولې او ثبات ته زیان رسوي. د ایران صدا او سیما خبري اژانس د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس رغچي د وینا متن خپور کړی چې پکې د بګرام مسلې ته اشاره کوي او په دې اډې کې د امریکا د احتمالي حضور سره مخالفت څرګندوي. په ورته وخت کې له کندهاره د طالبانو د مشر دفتر د یوې سرچینې په ګډون دوه سرچینو عامو ته ویلي چې د طالبانو د دفاع وزیر یعقوب مجاهد د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا د بګرام اډې د بیرته نیولو لپاره د پرله پسې خبرداری وروسته چین ته سفر کوي. سرچینې ټینګار کوي چې دا سفر د طالبانو د مشر حبت الله اخندزاده په امر او د چین په رسمي بلنه ترسره کیږي. نور جزئیات په دې راپور کې. په افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور په اړه د ایران خبرداری. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس رغچي د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې د 8مې غونډې په څنډه کې ټینګار وکړ چې په افغانستان او سیمه کې د امریکا پوځي شتون سولې او ثبات ته زیان رسوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د ایران، چین، روسیه او پاکستان د 4 اړخیزې غونډې په ترڅ کې په بګرام کې د امریکا د احتمالي او نوي شتون سره خپل مخالفت څرګند کړ. د ایران صدا او سیما خبري اژانس د رغچي د وینا متن خپور کړی چې پکې داسې ویل شوي دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په تیرو 8 ورځو کې لږ تر لږه 4 ځله د بګرام اډې په اړه خبرې کړې دي او د هغې د بیرته نیولو په اړه یې ټینګار کړی. هغه حتی طالبانو ته خبرداری ورکړی چې که چیرې دا اډه امریکا ته ونه سپارل شي نو یوه بده پیښه به رامنځته شي. سرچینو مخکې امو ته ویلي وو چې د ټرمپ خبرداری د طالبانو په منځ کې جدي اندېښنې راپورته کړي دي. په ورته وخت کې د طالبانو د مشر د دفتر د یوې سرچینې په ګډون له کندهاره دوه باخبره سرچینو امو ته ویلي چې د طالبانو دفاع وزیر د چین په رسمي بلنه ډیر ژر چین ته سفر کوي. سرچینو دغه راز ټینګار کړی چې هیبت الله اخندزاده د خپلو سلاکارانو او د طالبانو د علماو شورا غړو سره له مشورې وروسته چین ته د طالبانو د دفاع وزیر له سفر سره هوکړه کړې ده. سرچینو د جزئیاتو پر بنسټ هیبت الله اخندزاده د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ته هم امر کړی چې سم د لاسه د دې سفر لپاره ټول اړین چمتووالی پیل کړي. در این حال اگر ایالات متحده آمریکا بخواهد با یک توافق با طالبان وارد افغانستان شود، این از دو جهت غیر ممکن است. یکی که طالبان و حیاتش وابسته به این است که با کشورهای غربی از جمله ایالات متحده آمریکا باید در مخالفت باشد تا بتونه انسجام درونی خود حفظ بکنه و از جانب دیگر رهبری طالبان با این موضوع علاقمندی ندارن. بنابراین ممکن
انشعابی با وجود بیاید از درون طالبان و یک بخشش با ایالات متحده آمریکا همکاری بکنن و در نهایت یک حکومت جدید همشمول با بخشی از طالبان و نیروهای غیر طالب ایجاد شد. مخکې له دې هم سرچینو عامو ته تایید کړې وه چې د بګرام اډې د بیرته نیولو لپاره د ډونالډ ټرمپ د خبردارۍ سره هم مهاله په کندهار کې د طالبانو مشورې زیاتې شوې وې او هیبت الله اخندزاده هم د طالبانو کابینه کندهار ته وربللې وه. سرچینې ټینګار کوي چې په کندهار کې د طالبانو د کابینې د غونډې د ترسره کولو لپاره چمتووالی لا هم روان دی. د کابل په شمال کې بګرام اډه د امریکا د 2 لسیزو پوځي د ماموریت زړه ګڼل کېده. د دې سره سرچینې ټینګار کوي چې د ټرمپ وروستیو دریځونو ته په پام سره داسې ښکاري چې هغه په ساده ډول دا اډه نه پرېږدي. د پاکستان لومړي وزیر د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې اعلان وکړ چې ټي ټي پی د بلوچستان آزادۍ پوځ او د مجاهد په څیر ډلې د طالبانو تر ادارې لاندې د افغانستان له خاورې د پاکستان پر ضد عملیات کوي. شهباز شریف وویل چې دا ډلې د پاکستان دننه د ځینو خورا ناوړه بریدونو مسؤلې دي. هغه له طالبانو وغوښتل چې ترهګرو ډلو په وړاندې اغیزمن اقدامات وکړي او اجازه ورنکړي چې افغان خاوره د بل هیواد پر وړاندې وکارول شي. له بلې خوا د آیرلند لومړي وزیر په عمومي اسمبلی کې طالبان بې رحمه وبلل او د بشري حقونو پر وړاندې د دوی پالیسۍ وغندلې. د ملګرو ملتونو د 80مې عمومي اسامبلۍ دوام په داسې شرایطو کې چې افغانستان د غونډې د عمومي ویناو لپاره استازی نه لري، دلته د ځینو هیوادونو مشران د افغانستان په اړه خبرې کوي، نیوکه کوي او اندېښنې او وړاندیزونه لري. محمد شهباز شریف، پرایم منسٹر آف د اسلامک ریپبلک of Pakistan. د پاکستان لومړي وزیر په دې غونډه کې اعلان وکړ چې ټي ټي پی د بلوچستان آزادۍ پوځ او د مجاهد په څیر ډلې د طالبانو تر ادارې لاندې د افغانستان له خاورې د پاکستان پر ضد عملیات ترسره کوي. Today we face externally sponsored terrorism. نن ورځ موږ له هغې ترهګرۍ سره مخ یو چې له بهره یې ملاتړ کیږي، په ځانګړې توګه له هغو ډلو سره چې له بهرنیو سرچینو څخه تمویلیږي، لکه تحریک طالبان پاکستان، فتنه خوارج، فتنه هندوستان، د بلوچستان د آزادۍ پوځ او مجاهد په څیر ډلې چې له افغان خاورې فعالیت کوي. دا ډلې په پاکستان کې د ځینو خورا ناوړه بریدونو مسؤلې دي، لکه د سږ کال په لومړیو کې د جعفر ایکسپریس غمجنه پیښه. د پاکستان لومړي وزیر دلته له طالبانو د دې هیواد ځینې غوښتنې هم وړاندې کړې. The interim Afghan government must د افغانستان لنډمهاله حکومت باید د ښځو د حقونو په ګډون د بشري حقونو درناوی وکړي. تر ټولو پورته موږ تمه لرو چې د افغانستان لنډمهاله حکومت د ترهګرو ډلو په وړاندې اغېزمن اقدام وکړي او ډاډ ترلاسه کړي چې د افغانستان خاوره د هیڅ هیواد پر وړاندې د ترهګریزو کړنو لپاره ونه کارول شي. President of the General Assembly, distinguished heads of state. د ایرلند لومړي وزیر په عمومي غونډه کې طالبان بې رحمه وبلل او د دوی پر پالیسیو یې نیوکه وکړه. I am deeply concerned by the constant pushback. زه د بشري حقوقو د معیارونو په اړه چې په وروستیو کلونو کې شاتګ چټک شوی ژور اندېښنه لرم. دا شاتګ د ښځو د حقونو، د جنسیتي برابرۍ او د LGBTQ+ ټولنې د حقونو پر وړاندې دی. زه بې رحمه طالبان د افغانستان د ښځو او نجونو د تر ټولو اساسي حقونو د نه منلو له امله په کلکه غندم. د طالبانو پر پالیسیو د ځینو نورو هیوادونو مشرانو هم په عمومي اسامبله کې نیوکه وکړه. لکه څنګه چې د اوکراین ولسمشر وویل، طالبانو افغانستان بیرته تیارې زمانې ته بیولی دی او د ترکیې ولسمشر هم زیاته کړه چې طالبان باید د بشري ارزښتونو درناوی وکړي. خو پر طالبانو د دا ډول دوامداره نیوکو سره سره دوی په تیرو 4 کلونو کې له هیڅ پالیسۍ یا محدودیت نه دي شاته تللي، په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو پر وړاندې. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ خبرداری ورکوي چې طالبان غواړي د افغانستان پر خلکو خپل دینی تفسیر تحمیل کړي او د دې وضعیت دوام به د افغانستان راتلونکي نسلونو ته ډیر د اندېښنې وړ وي.
ښاغلي بنټ دا خبرې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ په څنډه کې یوې جلا غونډې ته کړي دي. بلخوا په یاده غونډه کې د پخواني حکومت د حج او اوقافو وزارت مرستیال هم ټینګار کړی چې د طالبانو تګلارې په ځانګړي توګه د دوی د امر بالمعروف او نهي عن المنکر قوانین اسلامي او شرعي بنسټ نه لري. د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ په څنډه کې د جلا ناستو په دوام په هغه غونډه کې چې له دین څخه د طالبانو د ناوړه استفادې او د افغانستان او نړۍ لپاره یې د پایلو تر سرلیک لاندې جوړه شوې وه، ګډونوالو ټینګار وکړ چې د طالبانو تګلارې اسلامي مشروعیت نه لري او نه یوازې د افغانستان راتلونکی بلکې د نړۍ امنیت او سوله هم ګواښي. Jihadi madrasas, 400 or so of them. دا جهادي مدرسې چې په هره ولسوالۍ کې نږدې 400 ته رسیږي باید د ایران د اټومي تاسیساتو په څیر په دقت تر څارنې لاندې وي. دوی باید په جدي ډول وڅېړل شي. موږ باید د فارغ شویو زده کوونکو له نوې څپې او د دوی د ترلاسه شوې زده کړې په اړه جدي اندېښنه ولرو. د هیوادونو استازو غوښتنه وکړه چې د ښځو او نجونو په وړاندې د طالبانو تګلاره باید د جنسیتي تبعیض یا اپارتاید په نوم په رسمیت وپیژندل شي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو څانګې ځانګړي راپور ورکوونکي هم په دې غونډه کې خبرداری ورکړ چې طالبانو غواړي له دین څخه خپل افراطي تفسیر پر خلکو تحمیل کړي. Furthermore, the Taliban uses its extreme interpretation of Sharia. له دې سربیره طالبان د شریعت له افراطي تفسیر څخه د دې لپاره ګټه پورته کوي چې د ټولو خلکو د عقیدې ازادي محدوده کړي. دغه محدودیتونه پر غیر مسلمانانو او غیر سنی مسلمانانو خورا سخت پریوځي، خو پر سنی مسلمانانو هم اغیز کوي ځکه د هغوی د ایمان د څرګندولو څرنګوالی ټاکي. تر ټولو لوی اندېښنه دا ده چې د طالبانو له لوري د جنسیت پر بنسټ د ځپلو تګلاره او د ښځو نجونو کنټرول ښایي په راتلونکو افغان نسلونو په ځانګړي توګه نارینه‌و او هلکانو کې خطرناک او افراطي ایډیالوژي نوره هم پیاوړې کړي. The legitimate government in Islam is called حکومه بالحق. د دې ناستې په دوام کې د تیر حکومت د حج او اوقافو پخواني مرستیال طارق عثمان هم ټینګار وکړ چې طالبان اسلامي مشروعیت نه لري. نوموړي د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر قانون ته په اشارې سره وویل چې د طالبانو قوانین له دیني بنسټونو خالي دي. The DFA of Taliban is not legitimate Islamic government. د طالبانو اوسنۍ واکمني یو مشروع اسلامي حکومت نه دی. د دوی تګلارې هم د اسلام پر بنسټ نه دي. کله چې دوی د امر بالمعروف او نهي عن المنکر نوی قانون تصویب کړ، چا رانه پوښتنه وکړه چې دا قانون تر کومه بریده د قرآن کریم، سنت او د حنفي فقه پر بنسټ ولاړ دی. ما ورته ویل چې دا درې واړه مې په دې قانون کې ونه لیدل. بل لور ته په دې ناسته کې له اسلامي هیوادونو غوښتنه شوې چې په دې اړه چوپ پاتې نشي او طالبان دې ځواب ویونکي کړي. I still cannot comprehend the world's indifference in the face of this systematic destruction of a nation's future. زه لا هم د یو ملت د راتلونکي د منظم ویجاړولو په وړاندې د نړۍ بې پروایي نشم درک کولی. دا چې طالبان له دین څخه د یو وسیلې په توګه کار اخلي او هغه ایمان تحریفوي چې پر عدالت، رحمت او کرامت ولاړ دي او دا یې د ځپنې او د خلکو د کنټرول په وسیلې بدل کړي، په اړه یې د اسلامي هیوادونو چوپتیا زما لپاره د منلو نه ده. زه لا هم نشم زغملی چې نړیواله ټولنه د دې نه زغمل کېدونکي وضعیت په وړاندې ځان آرام وښیي او د طالبانو هغه تګلارې عادي کړي چې په هیڅ بل ځای کې د زغم وړ نه دي. له دې ټولو سره دغه څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې طالبانو په تیرو 4 کلونو کې پر ښځو او نجونو د کار، زده کړې او تحصیل په برخه کې سخت محدودیتونه او بندیزونه لګولي. د بشري حقوقو فعالان ټینګار کوي چې نړۍ باید د طالبانو دغه محدودیتونه او بندیزونه د جنسیتي تبعیض یا اپارتاید په توګه په رسمیت وپیژني. د ملګرو ملتونو د 80مې عمومي اسمبلۍ په څنډه کې په یوه ناسته کې د افغانستان د مسلې د حل لپاره د ملګرو ملتونو د موزاییک طرحه وارزول شوه. د دې ناستې په دوام کې د فرانسې د بشري حقوقو سفیر وویل چې طالبان د نړیوالې ټولنې شرایط نه دي پوره کړي.
د افغانستان د مسلې په اړه د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په څنډه کې جلا ناسته. If they have 3 topics from each of the 6, then it's actionable. Then a mosaic would be formed. په دې ناسته کې د افغانستان د مسلې د حل لپاره د ملګرو ملتونو د موزایک طرحه وارزول شوه. د غرض د هیوادوالو اندېښنې هم واورول شوې. I would encourage the UN to talk about it and explain. زه ملګري ملتونه دې ته هڅوم چې په دې اړه خبرې وکړي او افغانانو ته وضاحت ورکړي. د افغانستان خلک د بهرنیو تحمیلي طرحو په اړه ډېر اندېښمن دي او موږ په خپل تاریخ کې لیدلي چې ځینې دا طرحې که ټول نه وي په فجیعه توګه ناکامې شوي دي. نو له همدې امله افغانان د لا ډېر شفافیت او غوښتنې لپاره مشروع اندېښنې لري. And I think the approach based specifically the UN یا د ناسته په افغانستان کې د یو ټولګډون راتلونکي لپاره د ملګرو ملتونو د موزایک تګلارې پیاوړتیا تر سرلیک لاندې جوړه شوې وه. د فرانسې د بشري حقونو سفیر هم په دې ناسته کې ټینګار وکړ چې طالبانو د نړیوالې ټولنې شرطونه نه دي پوره کړي. As soon as Kabul was taken by force, د کابل له سقوط وروسته فرانسې ژمنه وکړه چې نړیواله ټولنه باید له طالبانو سره د اړیکو د عادي کولو لپاره روښانه شرطونه وټاکي چې د ښځو د حقونو درناوی لومړی او اساسي شرط دی. خو تر ننه پورې طالبانو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هغه 15 شرطونه نه دي پوره کړي چې د افغانستان د اوږدمهاله ثبات او بیا رغونې لپاره حیاتي دي. فرانسه لا هم پر دې مسلې ټینګار کوي چې د طالبانو د حکومت مشروعیت په رسمیت ونه پیژني. په دې ناسته کې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست هم ټینګار وکړ چې د ملګرو ملتونو د موزایک طرحې بریالیتوب له ټول شمولیت، ځواب ویلو او روڼتیا سره تړلی دی. موږ څو ځله ټینګار کړی چې له افغانستان سره تعامل باید له داسې اصلاحاتو پرته چې د ازموینې وړ وي د طالبانو واکمني عادي نه کړي. دایمي سوله او د نړیوالې ټولنې غېږ ته د افغانستان بیرته ورګرځېدل په ټولګډوني حکومتولۍ، ډیموکراتیک ګډون، ځواب ویلو، بشري حقونو ته په درناوي، له ترهګرۍ سره په مبارزې او له اقتصادي پیاوړتیا سره تړلې ده. یا د ناسته د ملګرو ملتونو د موزایک طرحې په اړه وه، خو د ملګرو ملتونو هیڅ استازي پکې ګډون نه درلود. Literally millions of people from په عین حال کې باید روښانه او دوامداره تمې او شاخصونه وساتل شي. د ترکیې د پخواني سفیر د راپور پیاوړتیا په دې کې وه چې موږ باید قدم په قدم پرمختګ وکړو. تل هغه څه چې ترلاسه کوو او پرمختګونه مو اندازه کړو. زما په نظر دا زموږ د چارو د پرمخ بیولو لپاره باید د اساسي لارښود اصولو په توګه پاتې شي. And the difficulty of getting it distributed properly. Today's discussion is well in keeping with these activities. د نن ورځې بحثونه په بشپړه توګه له دغو فعالیتونو سره همغږي وه، په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو د 80 کلنې لمانځنه روانه ده. افغانستان لا هم د طالبانو تر واک لاندې له سیاسي کړکېچ، د بشري حقونو له سختو سرغړونو، اقتصادي بېثباتي او د لوی بشري ناورین ښکار دی. عاجل ضرورت دا دی چې نړیوال تعاملات باید له سره وڅېړل شي او د یو ټولګډونه او مشارکت چوکاټ له لارې پیاوړی شي څو ټوله افغانان د ځان استازولي ولري او ونډه اخیستونکي واوسي. د ملګرو ملتونو موزایک تګلاره د 1403 لمریز کال د کب په میاشت کې د یوناما له لوري او د ملګرو ملتونو د سرمنشي د خپلواکي ارزونې پر بنسټ معرفي شوه. دغه تګلاره په افغانستان کې د سیاسي تعامل لپاره یوه نقشه وړاندې کوي، خو له ګڼو اندېښنو، غبرګونونو او شکونو سره مخ شوې ده. له دې ټولو سره ملګرو ملتونو ویلي چې دغه طرحه یې د ټولو اړخونو سره شریکه کړې ده. سیمه ییزو سرچینو امو ته ویلي چې د شنبې په سهار د هرات استناف څارنوالی په انګړ کې یوه ښځه د خپل میړه د ورور لخوا ووژل شوه. سرچینې ټینګار کوي چې وژل شوې ښځه شاوخوا 15 کاله عمر و او د هرات د ولایتي شورا د پخواني غړي عبدالرحمن مرادي میرمن وه. د سرچینو په خبره عبدالرحمن مرادي شاوخوا 4 میاشتې وړاندې په مرموز ډول په خپل کور کې ووژل شو او د مرادي کورنۍ د نوموړي ښځه د هغه په مرګ تورنه کړې وه.
سرچینې زیاتوي چې بالاخره نن مرادي یو ورور د استناف څارنوالی په انګړ کې خپله ورېنداره ووژله. د دې پیښې په اړه دا لومړني جزیات دي او د طالبانو تر اوسه کوم غبرګون نه دی ښودلی. اوس سوداګریز خبرونه. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ راپور ورکړی چې د افغانستان وضعیت د رسېدنې په برخه کې د بودیجې له سخت کمښت سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د ادارې زیاته کړې چې سږ کال د افغانستان لپاره د اړتیا وړ له 478 میلیون ډالرو بودیجې څخه یوازې 32% پوره شوې ده. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ ویلي چې په افغانستان کې د ګڼو بحرانونو د ځوابولو لپاره ډیر مالي ملاتړ ته اړتیا ده. په بدخشان کې د 80 مترو په اوږدوالي د یو پل د جوړولو کار د څه د پاسه 80 میلیون افغانیو په لګښت پیل شوی دی. د طالبانو د ټولګټې چارو وزارت ویلي چې دا پل به د کوکچې سیند په اوږدو کې جوړ شي او د اورګو ولسوالۍ او د بدخشان لوی ښار به سره ونښلوي. د وزارت زیاته کړي چې یاد پل نږدې 10 متره پلنوالی لري او په کانکریټي بڼه جوړیږي چې د ځایي اوسیدونکو د تګ راتګ او کرنیزو محصولاتو د لیږد ستونزې به هوارې کړي. د افغانستان په بازارونو کې د اسعارو بیه یو امریکایي ډالر 80.08 افغانۍ، یو یورو 20.40 افغانۍ، زر ایرانی ریال 1.88 افغانۍ، زر هندۍ روپۍ 280 افغانۍ، یو اماراتي درهم 18.02 افغانۍ، زر پاکستاني روپۍ 226 افغانۍ. اوس هم بهرني خبرونه. په غزه کې د اسرایلي ځواکونو د بریدونو په دوام نن هم 44 فلسطینیان وژل شوي دي. الجزیرې په خپل راپور کې ویلي چې د بشري مرستو د ترلاسه کولو لپاره په انتظار کې ولاړ کسان هم د نن ورځې د وژل شویو په منځ کې دي. بل لور ته راپورونه وایي چې امریکا د غزې د جګړې د پای ته رسولو لپاره 21 مادهیزه طرحه د عربي هیوادونو مسلمانانو او د اسرایلو مشرانو ته وړاندې کړې ده. د غزې پر تړاو کې د اسرایلي ځواکونو پرله پسې ظالمانه بریدونه. د الجزیرې د راپور له مخې یوازې نن سهار 44 فلسطینیان وژل شوي. د غزې په مرکز کې د نصیرات د کنډوالو په پنډغالي کې د 2 ماشومانو په ګډون 4 تنه د ډرون په برید کې وژل شوي. په بل برید کې چې د غزې ښار د دفاع په سیمه کې پر یو کور شوی، شاوخوا 10 کسان وژل شوي دي. روغتیایي سرچینې وایي چې یوه 9 کسیزه کورنۍ چې یوه ښځه، یو سړی او ماشومان پکې شامل وو، د نصیرات په پنډغالي کې له برید وروسته د کور د نړېدو له امله مړه شوي. د غراز په شاتي پنډغالي کې د یوې بلې کورنۍ 4 غړي هم وژل شوي. د ژغورنې ډلې وایي د هغو کسانو د ژغورلو هڅې چې د نړېدلو ودانیو لاندې بند پاتې دي د اسرایلي ډرونونو د ګزمو او بریدونو له امله ډېره ستونزمنه شوي، ځکه دغه الوتکې د دوی حرکت څاري. Israeli forces have stepped up their operations over the past 24 hours. اسرائیلي ځواکونو په تیرو 24 ساعتونو کې خپلو بریدونو ته شدت ورکړی چې د ملکي وګړو لپاره یې ویجاړونکي پایلې لرلې دي. دا په دې معنا ده چې په اوسط ډول هر 8 یا 9 دقیقو کې یو هوایي برید شوی دی. زموږ همکاران په سیمه کې د هوان ډزو، د هلیکوپټر او د ډرونونو د ډزو او د غراز پر هغو کسانو ډزې راپور کړي چې د مرستو په تمه ولاړ وو. د راپورونو له مخې لسګونه کسان وژل شوي او له 200 زیات نور ټپیان شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې فلسطینیان اړ شوي د غزې ښار پرېږدي، خو دوی وایي چې د تللو لپاره هیڅ ځای نه لري، ځکه د غزې سویلي او مرکزي برخې له بېځایه شویو ډکې دي او لومړني اساسي امکانات لکه څښاک، پاکې اوبه او خواړه نشته. پر غزې د اسرایلي ځواکونو د بېدمې بریدونو سره هممهاله امریکا تازه په غزه کې د جګړې د درېدو په موخه یوه 21 مادهیزه طرحه د اسرایلو او د عربو او مسلمانو هیوادونو مشرانو ته وړاندې کړې ده.
که څه هم د دې طرحې بشپړ جزئیات لا نه دي خپاره شوي، خو اسرائیلي رسنۍ وایي چې په دغه طرحه کې په غزه کې د فلسطینیانو پاتې کېدل، د غزې بیا رغونه، د نړیوالې ټولنې تر څار لاندې د لنډمهالې ادارې جوړېدل او د حماس د بېوسلې کېدو مسایل شامل دي. یا د طرحه دغه راز د فلسطین د دولت جوړېدو راتلونکی لوری هم ترسیموي، هغه موضوع چې د اسرائیلو د لومړي وزیر له لوري تل له مخالفت سره مخ شوې ده. له دې ټولو هڅو سره سره د اسرائیلو لومړي وزیر بنیامین نتانیاهو تېره ورځ د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په خپله وینا کې یو ځل بیا نیوکې وکړې او ویل چې په غزه کې به کار پای ته ورسوي. خو د لسګونو هیوادونو استازو د اعتراض په بڼه د بنیامین نتانیاهو د وینا پر مهال د ملګرو ملتونو تالار پرېښود او شنونکي په دې باور دي چې دا په ډیپلوماټیکه برخه کې د اسرائیلو د انزوا ښکارندویي کوي. د نړۍ په نورو سیمو کې ایران له انګلستان، فرانسې او آلمان څخه خپل سفیران د سلا مشورې لپاره تهران ته ورغوښتي دي او دا ګام د دغو دریو اروپایي هیوادونو د پریکړې پر وړاندې د غبرګون په توګه اخیستل شوي چې غواړي له یوې لسیزې وروسته یو ځل بیا د ملګرو ملتونو لغوه شوي بندیزونه په تهران فعال کړي. دا په داسې حال کې ده چې پرون د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د دې بهیر د ځنډولو لپاره روسیې او چین هڅې د 4 موافقو رایو سره مخ شوې او بریالي نشول چې یاد بهیر وځنډوي. یاد بندیزونه به د یکشنبې له سهار پلي شي او له ایران سره په اټومي، پوځي، بانکي او سمندري برخو کې پر نړیوالې همکارۍ به بندیزونه ولګوي. بل لور ته له دې پریکړې سره هم مهاله د ایران ملي اسعار د آزاد بازار په کچه کې تر ټولو ټیټې کچې ته رسېدلي او هر ډالر د 1,100,000 ریالو څخه په لوړه بیه تبادله کیږي. د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان بیا ویلي چې دا فشارونه د نظام د بدلون لپاره ډیزاین شوي، خو بیا هم ټینګار یې کړی چې ایران هیڅکله د اټومي وسلو د جوړولو په لټه کې نه دی. اوس هم د لوبو نړۍ کې په پروان کې د 100 لوبغاړو ترمنځ د ټیکواندو سیالۍ ترسره شوې. په دې سیالۍ کې د دې ولایت د بیلابیلو کلبونو لوبغاړو د ماشومانو او ځوانانو په عمري کټګوریو کې د یو بل پر وړاندې سیالي وکړه. د دې یو ورځنۍ سیالۍ په پای کې امید کلب لومړی مقام، سترګان کلب دویم مقام او احمدي کلب دریم مقام ترلاسه کړ. په غزني کې د 12 لوبډلو ترمنځ د والیبال سیالۍ پیل شوې دي. دا لوبډلې په د یوې میاشتې لپاره د یو بل پر وړاندې سیالي وکړه. په لومړۍ لوبه کې د خواجه علي او فقیري لوبډلو د یو بل پر وړاندې لوبه وکړه چې په پای کې خواجه علي لوبډلې خپل سیال ته د 3-2 پایلې سره ماتې ورکړه. په خوست کې د لسګونو لوبډلو ترمنځ د والیبال سیالۍ پیل شوې دي. په دې سیالۍ کې 13 لوبډلو برخه اخیستې ده او په علي شیر ولسوالۍ کې د یوې میاشتې لپاره د یو بل پر وړاندې سیالي وکړي. په لومړۍ لوبه کې د الف ټني او اسماعیل خیل لوبډلو ترمنځ لوبه 1-1 مساوي شوه. دا ول د نن شپې خبرونه. اوس تاسو ته بلنه درکوو څو د آمو د نورو خپرونو لیدونکي پاتې شئ. د کره او تازه خبرونو لپاره زموږ ویب سایټ amu.tv ته لاړ شئ او د آمو په نوم زموږ ټولنیزې شبکې در سره وڅارئ. ښه وخت ولرئ. شپه مو په خیر.